الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زموږ تاسو خبرو شروع په اړه توحید کې دین ورسره به دغه اقسام ذکر کړل او د شرک اقسام د منافقت تشریح وشو، د ایمان او د اسلام. د عبادت باره کې معنی لغوي، معنی اصطلاحي او عبادت عامه او خاصه. خلق عبادت ولی کوي، په عبادت کې خوند ولی نه پیدا کیږي. دا متشریک او اخر کې مدا خبره وکړه چې د عبادت مرکزی درې لوشي نه ضروري دي. یو د رب العالمین سره محبت، او بل د رب العالمین نه یرا، او بل رجا. نن به دا خبره ذکر کړی شي چې توکل څه معنی. اهل علم فرمایي دا په لغت کې ویل شي تفویض او اعتماد ته. شرع کې دې ته ویل کېږي چې اعتماد قلبي الله وحده، د خپل زړه اعتماد یوازې او فقط پر رب العالمین باندې وکړه او بس. قرطبي دا معنا کړی تفویض الامور الى الله تعالی ثقه بحسن تدبیره. سپارل د کارون د رب العالمین الله او استاد په دراس کې چې دا کم شی په دې اعتماد نه کول، بلکې ټول اعتماد پر رب العالمین باندې کول، اسباب استعمالول د هغې سره په الله باندې ګمان کول، مؤثر حقیقي رب العالمین ګڼل دې ته ویلی شي. توکل شریک به درې خبرې ضروري دي. اول اعتماد به سړی پر رب العالمین باندې کې دي شي صادق اعتماد حقیقي، او دویمه عقیده به په رب العالمین باندې ساتي چې دا کارونه ټول د الله عزوجل په لاس کې دي. او دریم هغه اسباب استعمالي چې هغه ما تحت الاسباب شریعت نه دغه مطالبه کړی د لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د وسمن خلې په سر کړی او د قشمل ګرلې وی چې هو وتاړه صحابه لوی لري چې اصله ځان سره ویل شو او دغه سره جګړه چې کله سړی کې اسلحه بوړي او دوی به استعمالي. به توکل متعدد اقسام دي. محدثین لیکي چې یو توکل د عبادت دی، هغه عبارت د دین چې سړی پر رب العالمین باندې توکل وکړي، خو لیکن لا شریک له هیڅوک سره په هیڅ شي کې شریک نه کړي. دویم توکل د شرک دی. یو سړی اعتماد وکړي د الله نه سوا بل چا باندې په مخلوقاتو کې چې ارڅوږي، خو لیکن په هیڅ امور کې چې هغه رب العالمین خصوصیت دی، خصوصیت رب العالمین د ویسه د شی بل چا نه وسپارل. یلکه به طور مثال اعتماد کلی او جزئی پر اسباب باندې. دریمه توکل. به طور مثال لکه یو شخص انتخاب کې د خپل ځان لپاره په یو عمل باندې نیابتن، لیکن په هغه د شي کارونه دي چې هغه سره په قدرت لري، دا به جائز دی. فرق ما بین توکل او توکل کې دا توکل چې د عمل قلبي باطنی او توکل عمل ظاهری دی. دلیل په توکل باندې دا چې الله خاص په الله تعالی باندې توکل وکړي ان کنتم مؤمنین، کدا په شرط ایمانی. خالق مو رب العالمین غني، مالک به غني. دې سره به خې اعتماد امر باندې کوي. بل موضوع دعا ده. دعا په عبادت معنا سره راځي. دې وجنه حدیث کې چې الدعاء هو العبادت. ترمذی کې روایت ده محمد رسول الله فرمایي چې په عبادت کې اساسي بنیادی رکن چې هغه دعا ده. قران کې الله فرمایي چې ان المساجد لله، جمعتون د الله دې هیڅ رب العالمین سره کې شریک مګنه. به دې عبادت متعدد انواع دي. یو هغه دعا د عبادت د چې مقصود په دې کې هر هغه عمل چې انسان په هغه باندې رب العالمین بندگی کوي، مثال لکه منځ، حج، صدقه، روزه. نو آیت به په دې کې سوال دی چې په دې منځ باندې او د حج باندې صدقه او صيام باندې څنګه اطلاق د دعا کېږي. وي دې وجه نه کېږي چې په دې کې معنا طلب دا ګویا کې انسان کله چې دقه عملونه کوي نو د رب العالمین نه دا طلب کوي چې الله عزوجل ته ما باندې رحم وکړي او د هغې سره به جنت ته ور داخل کړي. دویم دعا د مسئلې ده. مقصود په دې کې سوال او طلب دی، لکه دا قول د رب العالمین، دا قول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اللهم ارحمني، الله ما باندې رحم وکړه، رب اغفر لي، الله ما را بخنه وکړه. کله چې انسان رب العالمین را بده خو بل سره دعا وکړي نه عبادت
دا سره به مشرک ګرځي کی دلیل په رسول مومنون یو سره ول سمرات دی او من يدعو مع الله اله اخر چې مدد شوی د رب العالمین سره بل چاله لا برهان له به چې باغی باندې اج دلیل د سره نشنه فانما حسابه د دې حساب د رب سره دی او انه دا خبره یاد ساتي چې نشي کومه به د کافرانو غیر مسلم اې دې سره به خو کې به دمونه رقعه د جمع د رقیتون د پنهیت ویل شي دم ته شرعن آیتونه اذکار او دعاګانې چې ته په مریض باندې ورولې زه تحقیق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په څلورم جلد زاد المعاد کې کړی دی په نسم جلد الوسی کی اول جلد امام قرطبی او لسم جلد کنز العمال شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر کې بیان نقل کړی هغه درې شرطونه به کې ضروری دي عربي به معنا به معلومي او ماسور دعاګانې دوه قسم دمونه دی یو شرعي بل غیر شرعي شرعي هغه ته ویل کېږي چې په هغه کې دغه درې شرطونه په اجماع د ټولو علماو سره موجود دي یو دا چې عربي معنا لفظ باندې وي په لغت عربي باندې او دویم دا چې بده کې د رب العالمین کلام او د رب العالمین نمونه او د رب العالمین صفاتونه دریم انسان په کامله معنا په دې باندې اعتماد نه کوي بلکې عقیده بده شي ساتي چې دغه دم مؤثر بذاته نه دی بلکې دا په هغه وخت اثر کوي چې کله الله عزوجل و باندې فیصله وکړي دویم قسم هغه دمونه دي چې هغه ناروا دي محدثین لګي چې دغه درې شرطونه کې یو شرط هغه کې ختم شي یا ټول محمد رسول الله فرمایي دا دمونه چې دی او کنجي کې چې دی او د عشق شیرونه چې دی دا تعویذونه چې شرک دا شرک دی او بل حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې خپل دمونه پیش کړي لا باس بالرقاب دې باندې سبق نشتا خو معلوم یکون فيه شرک پرڅو پرځه بده کې شرک نه وي چې شرک راغی به تی ځان وباسه به تی ځان لري کوا تمائم دا جمع تمیمتون دا محدثین لیکي اصطلاح کې ویل کېږي هر هغه شیله چې دې ماشومانو په دې غاړو کې چول کېږي د لپاره د دفع د نظر دا به دوه قسمه دي یو د شی نه چول کېږي چې هغه قرآن او دعاګانې نه به وي صحیح قول په دې کې علماء دا لیکلي چې دا باید سره منع کی وجه دا یو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی دا او تخصیص الله کې موجود نه دی دویمه دا په وسیله او زره وګرځيږي د هغه غیر مباح د پاره او دریمه کې د شي انسان دغه د استعمال کې بیت الخلا لزی بل شي لجنه بس کېږي دویم قسم هغه تعویذونه دي چې هغه قرآن راځي نور شي نه لکه د پیرانو نمونه د شیطانانو نمونه پاره کې څه تصویران مسویران بل دا به حرام ده قطعا بلکې دا شرک دی ځکه لأن فيها تعلق بغیر الله محدثین لګي چې بده کې تعلق د الله سبحانه بل چا پورې الغرض تعویذونه ماویذونه د شین ټول حرام دي برابر خبره ده کړه قرآن نه کې غیر قرآن ده کړه غیر قرآن نه به حرام دی او شرک دی دلیل پیدا دی چې دا دمونه کنجکی عشقي شیرونه شرک دی رواه احمد و ابو داود او ترمذی کې چې کوم روایت راغله علماء په هغه باندې سندن کلام هم کړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عمل نه لري قرۃ عیون الموحدین کې به وګت بحث دی غنه شوی دی یو خو به کې حدیث زمانه راغلي دی بل د توکل خلاف دی بل به کې به ادبی راځي وغیرہ وغیرہ وبالله التوفیق